د اوستا نهمه اسنا یا ایښوونه هومه شته. 18 بند د کتاب 19 بند. په دې بند کې زرزښتر هومې ته وضاحت ورکوي چې که دا بوټی خپل حاصلات پر دې غرو رغو کې ډېر کا د هغو په نتیجه کې به د ده یعنې زرزښتر د میشتو کډو له لوري هم آبادۍ ورښکاره شي. زرزښتر دا ښېګڼې او آبادۍ داسې شمېري: که ته راسره مرسته وکړې او ښېرازي را په برخه کړې، نو ته به هم په ویړي یا لومړي ځل زما څخه ووینې ای هومې چې ښه حاصلات به مې وزېږېږي، له انسانه تر حیوانه او نبات پورې. کیدای شي دلته د زېږېږي پر ځای ځایېږي کلمه راغلې وي، خو دواړه به ورته معناو کې دي. او بیا ادامه ورکوي: زما بخي شته یعنې بخښلي شته به ووینې. یوه نښه یې هم په دې ځمکه روښانه او روغه غوا ده. زرزښتر بیا هومې ته مخ اړوي او وایي چې په دویم وار مې ووینه، ښه زېږېږي مې، راته بښل کېږي، ستا څخه ښې نښې، سوکالي به مې ډېره شي، یعنې دویمه د خدای له لوري بښلې هستي ته یې، او ستا د بوټیو زېږون او ډېرښت دی چې زما د خلکو هستمن کېدو کې به ښه رول ولوبوي، او زما د کډو سوکالي به ستا د خوښۍ سبب شي. په دریم ځل راځنې ووینه ای هومې، ماته ښه زېږېږي، وده مې ډېرېږي. خو د دې بند په آخر کې یو ځل بیا خپل تشویش داسې څرګندوي چې که مې د ښه سوکاله ژوند سره نفوس ډېر شي، نو ځمکه به راته کمه شي، ځکه غرونه رغونه ډېرې ځمکې نه لري. د 18 بند د کتاب 19 بند د پارسی ترجمه د سر څو کرښې په کتاب کې. این نخستین خواست را ای هومه دوردارنده مرگ از تو می خواهم، بهترین زندگی روشن دارای همه آسایش پرهیزگاران را. این دیگر خواست را ای هوم او څو نورې همداسې کلمې. د څو کلمو تلفظ په پښتو غږونو. اول ینم چې کتاب کې د غربي محقق هومباخ لخوا معنا لیکلی استدعا، خو ما د وینم یا د هغو جمع وینو لهجوي بڼه ولوسته. پارسی بینم یا جمع آن بینم. دویم جهیمه کتاب کې معنا لیکلی پرسیدن، خواستن. دا کلمه په ج یا جیم پیل شوې او په منځ کې یو بل حرف راغلی چې دی یا دال نه دی، خو څېره یې ورته ده او غږ یې د پښتو غ ته نږدې دی. ما هر چېرته همدا د سر جیم، ز او ز لوستی، نو دا ترکیبي کلمه مې هم زېږېږي مې ولوسته. د دې کلمې زند یا ژوند تفسیر هم همداسې حالت بیانوي. زایم چې همدا د نن پارسی زایم کېږي او زموږ د معنا سره یو دی. پارسی بزایم یا زایده می شودم. دریم روچان هیم چې کتاب کې معنا روشن کردن لیکلی. د دې لغت زند یا ژوند تفسیر هم روشن لیکل شوی او ما هم داسې ولوست. روښان خیم، روښانه ښمو، چې د متن جمله کې د روغې او روښانه غوا شتون ته اشاره ده. وشوه روښانه ښه غوا ما په ویس کې. پارسی خوب روشن به ما، جمله کامل، گاو روشن و صحتمند به ما شد. 19 بند د کتاب 20 بند. په دې بند کې بیا هم د تیر په شان زرزښتر هومې ته د ځمکې له کمښته سر ټکوي او ادامه ورکوي چې ته به ای هومې زما څخه په 4م وار ووینې چې نسل به مې وزېږېږي او ستا د کارولو له برکته به ډېر شي، همداسې چې 3 لومړي وارونه مې نسلونه ډېر شول، خو
خو د نورې ښې ودې دپاره سمسور ځمکه کمه ده، نو ته دې بیا هم تروې اوبه راته زبېښوه. یعنې بوټي دې ډېر کړه تر څو موږ یې له اوبو ګټه واخلو او ځمکه هم پراخه او سمسوره شي. بیا هم تاکید کا، زما څخه 5 ځل هم ته ووینه چې ښه به مې نسلونه وزېږېږي. شتمنه ځمکه مې ډېره کړه تر څو ستا ونې پرې شنې شي او موږ ډېر ځای آباد ووینو. زرزښتر دا بند هم د هومې د بوټي د ډېروالي او د ځمکې د پراخۍ په خواست پای ته رسوي، تر څو 4 او 5 نسل یې هم وزېږېږي او ودان شي. د 19 بند د کتاب 20 بند د پارسی ترجمه 2 کرښې په کتاب کې. این 4 خواست را ای هوم دوردارنده مرگ از تو می خواهم که کامروا، اماوند یعنی نیرومند، خرسند ترنگ کنم یعنی توقف کنم، مسکن گزینم، بر زمین چیره او داسې یو څو نور ګونګ مفاهیم. د بند یو 2 کلمو لوست په پښتو غږونو. اول ترې فیده کتاب کې خرسند راځي سیر معنا کړي، خو ما د کلمې د لاتین 3 حروفو په بدلون چې 2 یې دلته لیکل کېدای هم نشوای ترې وده ولوست. د اول لاتین حرف په بدلون چې غږ یې ت ته ورته دی په ت، او بل لاتین حرف چې شکل او غږ یې ډي یا دال ته ورته دی په دال، د ف حرف د بدلون سره واو ته. پارسی ازش تکامل، نمو و نسل ازش. دویم درو جایم ونه کتاب کې معنا لیکلې پیروز بر دروغ، خو ما ولوستل درو جایم ونه، ډېره ځایم یا ځای مو وینه. زند یا ځوان تفسیر یې هم زموږ مفهوم درلودی شي. دراز وینند چې پښتو مفهوم ترې اخلو، ډېره ځه یا اوسنی دراز وینند. وینند د اوسنی پارسی بینند پخوانی شکل. پارسی جای زیادی را ببین. 20 بند د کتاب 21 بند. دا بند هم د تیرو بندونو په شان د هومې څخه د زرزښتر د غوښتنو نه ډک دی، پر دې چې هومې څخه غواړي تر څو راغلي کډې او خلک یې همدلته په اور کړي، یعنې ښه یې میشت کړي، ښه یې کورونه او ښه اورونه یعنې اولاد او نفوس ورکړي او ځمکه ورته لا نوره پراخه کړي، او په آخر کې ورته وایي که ته ما په اور کړې یعنې ښه نسل را کړې، نو هغوی به بیا دا ځمکه نوره هم په اور کړي، یعنې نفوس به مو ډېر کا او نورې ځمکې به هم آبادې کا. د 20 بند د کتاب 21 بند د پارسی ترجمه سر په کتاب کې. این 6 خواست را ای هوم دوردارنده مرگ از تو می خواهم، پیشتر دزد را، پیشتر رهزن را، پیشتر گرگ را بباییم او څو نورې بې مفهومه جملې. د بند یوه کلمه په پښتو غږ. پوروه کتاب کې معنا جلو نخست پیشتر لیکلی، خو ما همدا زموږ په اوروه ولوست، د آبادوه او نسل ډېر کوه په مفهوم، د کور او اور د اصطلاح پر اساس. پارسی به آتش میکن، زمین را آباد میساز، نفوس را زیاد میکن. زموږ د حساب 21 بند د کتاب منځ 22 بند به بل پروګرام کې راوړو.